نشه یو لعنت دی او د دې لعنت له وجې یو شمېر ځوانانو خپلې ځوانۍ خاورې کړې دي. شب قدر کې د فلاحي ادارې لخوا نشه کې اخته خلکو لپاره د کرکټ میچ تابیا شوې وه. په دې هکله حیات اقبال حیات یو ریپورټ تیار کړی دی. تفصیل په دغه ریپورټ کې اورو. نشه یو نالت دی. د نشو د لاسه زموږ د ډیرو ګلالو ځوانانو زندګۍ لو لور شوې. یو طرف ته که هر کال په یو ګڼ شمېر کې ځوانان د مختلفو وجوهاتو له کبله په نشو اخته کیږي او د معاشرې دپاره ناسور جوړیږي، نو بل خوا زموږ په معاشره کې هغه په قام مین بېلوسه خادمان او د ځوان کل خواخوږي خلک هم موجود دي چې د ځوان کل د روښانه مستقبل لپاره په ځان شپه ورځ یوه کړې ده. ځوانان د نشو نه راژغوري او بغیر د ستمې نه د نشو په مخنیوي کې خپله برخه کردار ترسره کوي. په دغسې بېلوسه خلکو کې یو ځوان د لایف ویز روهیب سنټر شب قدر روحي روا محمد شیراز مومن صاحب هم دی چې په شب قدر کې د نشو خلاف جهاد ته ملا تړلې ده. د دې نیک مقصد دپاره په شب قدر فاطمه خیلو کې د یو کرکټ ټورنمنټ تابیا کړې ده چې پکې به د علاقې لوبغاړي د خپلو صلاحیتونو مظاهره کوي. د دې ټورنمنټ او د نشو د مخنیوي په اړه خپل تاثرات په دې ټکو کې څرګند کړي دي. زه یم شیراز محمد د لایف ویز ریهب سنټر منیجینګ ډایریکټر او کنسلټنټ انټي ډرګز. زمونږ د دې ټورنمنټ مین تیم مین ابجیکټیوز چې کوم دي هغه دا دي چې موږ خپل سیمه د منشیاتو نه صفا سیمه غواړو. د دې مقصد دپاره موږ د دې ټورنمنټ آغاز وکړو. په شب قدر کې به انشاءالله نور ټورنمنټس هم موږ کوو. که یو قوم نوجوان کول په کیل کې او په ایکسټرا کوریکولم اکټیویټیز کې مصروف شي نو هغه د منشیاتو او دې سره سره نور د منفي سرګرمونه سایډ ته شي. نو د دې ټول ټورنمنټ مین مطلب هم دا دی زموږ یوت ایکسټرا کوریکولم اکټیویټیز کې انوالو شي، د دوی سوچ پازیټیو سایډ ته لاړ شي. څومره چې نوجوان کول دی خپل والدین او هر یو حکم در سره فالو کوي. هغوی که تاسو باندې څه ټایم سختي کوي یا تاسو نه د څه خبرې پوښتنو کوي، اکثر د یار دوست پوښتنو کوي ستا ملګری څوک دی ته چا سره ناست پاست دی، نو والدین که دا څه هم کوي د خپلو بچو دپاره کوي چې دوی د غلطو سرګرمو نه بچي، دوی د غلاګانو نه د نشو تماشو د دې شیانو نه بچي. د نشو خلاف جهاد زموږ د ټولو شریکه ذمہواري ده. څوک چې د نشو خلاف جهاد کوي نو دا زموږ قومي ذمہواري جوړیږي چې د دغسې بېلوسه خلکو سره مونږ اوږه پوږه خپله برخه کردار ترسره کړو. حیات اقبال حیات ریډیو اباسین نیټورک شب قدر.